السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې دا نوټیفیکیشن ایریا باندې خپل تصویران ودروئ. یعنې ملګرو دغه ایریا تاسو وینئ چې په دغه ایریا باندې به تاسو څنګه خپل تصویران دروئ. نو دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. تاسو ولې لیدلی سئ چې دا بلکل ساده ده. نو بیا به دلته زما تصویران ولاړ وي. نو دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. دلته میټریل نوټیفیکیشن دغه ایپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه ایپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ تاسو به بیا راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دلته اول اپشن تاسو وینئ دغه اوف ده دغه به دلته تاسو اون کړئ. کله چې ملګرو دغه اون کړئ بیا دلته د لاندې تاسو درې اپشنان نور درکوي. دغه رقم ګوره رایټ سو دغه به تاسو اون کړئ. کله چې ملګرو دغه اپشن باندې تاسو اون کړئ دغه رقم ګوره دغه اون سي دلته به دغه اپشن تاسو اون کړئ یعنې دا پرمیشن به دلته تاسو اون کړئ. دا یو سو او دغه رقم دا دویم یو سو دا به هم تاسو اون کړئ. کله چې هم دغه تاسو اون کړئ دلته به تاسو راسئ دا به هم دلته اون کړئ او دغه رقم دا دریم یو به هم تاسو چیز کړئ اون کړئ نوټیفیکیشن. ملګرو کله چې هم دغه تاسو اون کړئ دغه رقم دلته میټریل نوټیفیکیشن دغه به تاسو اون کړئ او دغه رقم به الاو کړئ. ملګرو کله چې هم تاسو الاو ووایئ دغه به دلته الاو سي او دغه به اون سي دغه رقم دلته تاسو ډن ووایئ. ملګرو کله چې هم تاسو ډن ووایئ دغه رقم ګوره ملګرو دلته اوس تاسو ته کلرونه درکوي. تاسو په یوه شي باندې هم کار نه لرئ تاسو به لاندې ولاړ سئ. کله چې ملګرو تاسو لاندې ولاړاست دلته کسټم بیکګراوند ایمیج کله ګوره ملګرو تاسو لیدلی ده کسټم بیکګراوند ایمیج تاسو لیدلی سئ چې کسټم بیکګراوند ایمیج ده تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو کلیک وکړئ تاسو به بیا په سلیکټ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سلیکټ باندې کلیک وکړئ دغه به تاسو الاو کړئ. نو کله چې دغه دلته تاسو الاو کړئ ګیلري به تاسو روښ یاست. کله چې ملګرو تاسو ګیلري روښ یاست دغه رقم ملګرو تاسو لاندې ولاړ سئ یعنې هر ځای چې تاسو تصویرونه پراته دي هر تصویر چې تاسو ورکوئ هغه تصویر تاسو ورکولی شئ. نو ملګرو زه دا تصویر ورکوم دلته هغه تصویر تاسو غټوئ او کوچنی کولی هم سئ یعنې کراپولی یې هم سئ. نو دغه رقم ګوره بیا دلته یو اپشن درکوي کراپ د کراپ باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه به چیز سي کراپ سي. ګوره ملګرو ډن سو یعنې ایمیج ولګېدی. اوس که چیرې زه دغه را لاندې کړمه ګوره په نوټیفیکیشن ایریا باندې هغه تصویران دلته را روان دي. ګوره ملګرو زه له ټول دغه څخه یوارې وځمه کله چې ګوره زه ځینې وځم اوس که زه چیرې دا لاندې کړمه نو به دلته زما په نوټیفیکیشن ایریا باندې د موبایل نوټیفیکیشن ایریا باندې به هغه تصویر ولاړ وي. یعنې ملګرو اوس تاسو هم کولی سئ چې دا رقم ته ښایسته ښایسته تصویران د نوټیفیکیشن ایریا باندې ودروئ. نو ملګرو ډېر اسانه او خوندوره طریقه وله او ډېر ښایسته اپلیکیشن ولو. ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي ملګرو کوم چیرې بیرته ختموئ صرف به نوټیفیکیشن بیرته هغه میټریل نوټیفیکیشن ایپس به خلاص کړئ. کسټم بیکګراوند ایمیج به ووایي کله چې هم دغه ووایي دلته به تاسو ریموو ووایي. کله چې به ریموو ووایي هغه تصویر به بیرته ختم سي. نو زه نه ختمومه دلته تاسو که ختموئ هغه رقم یې تاسو ختمولی سئ. ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي. که ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.